داسې یو هیواد چې د نن څخه شپېته کاله وړاندې رامنځته شوی دی. د رامنځته کېدو پر مهال یې د هغه هیواد لومړي وزیر د خپل هیواد په ناچارۍ او بیچارۍ د ملي تلویزیون پر پرده ټول ملت ته وژړل. خو اوس سنګاپور د هغه شپېته کاله وړاندې سنګاپور نه دی. اوس سنګاپور د نړۍ د پرمختللي اقتصاد په لرلو سره د نړۍ تر ټولو پیاوړی پاسپورټ لري چې خلک یې 193 هیوادونو ته بغیر له ویزې سفر کولی شي. د دې ترڅنګ دغه هیواد د اسیا په کچه تر ټولو خوشحاله هیواد او د نړۍ په کچه شپږم تر ټولو سوله ییز هیواد هم ګڼل کیږي. شاید تاسو ته یې باور کول هم ګران وي. سنګاپور 65 کاله وړاندې یعنې د 1965 کال د اګست په 9مه نیټه له مالیزیا هیواد څخه جلا شو. په هغه ورځو کې د دې هیواد وضعیت دومره ناهیلی کوونکی او خراب و چې د دې هیواد صدر اعظم لی کوان یو د ملي تلویزیون په پرده ملت ته وژړل او د دې هیواد د خالي طبیعي زیرمو د اوبو د کمبود د هیواد د بې ثباتۍ له وجې ناهیلي د ده په اوښکو کې ښکارېده. خو دې ناهیلي کوونکي وضعیت او د صدر اعظم په سترګو کې اوښکو هیڅکله د دې هیواد د پرمختګ او د دې خلکو د کلک هوډ مخه ډب نه کړه. دوی له لومړۍ ورځې دغه درک کړه چې دغه هیواد که طبیعي زیرمې نه لري نو لومړنۍ سرچینه خپل خلک دي. باید د دوی په ذهنونو او فکرونو باندې سرمایه ګذاري وشي. نو همدا و چې د دې هیواد د پرمختګ تر ټولو ستر راز یعنی علم او زده کړې ته تر ټولو زیاته توجه وشوله او همدا لامل هم و چې نن ورځ سنګاپور د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې دی. د سنګاپوریانو تعلیمي سطحه دومره لوړه او خاصه ده چې د ښوونځیو کچه د نړیوالو ازموینو په برخه کې دوی زیاتره په لومړۍ درجه کې قرار لري. دلته تاسو د نړیوالې مشهورې ازموینې چې د ښوونځیو په کچه اخیستل کیږي ارقام وینئ. اوس پوښتنه دا ده چې سنګاپور څنګه او له کوم تخنیک کار اخلي چې د دوی تعلیمي سیستم دومره پیاوړی او خاص دی. راځئ د سنګاپور د تعلیمي سیستم په اړه یوه لنډه رڼا واچوو. د دې هیواد ماشومان د ښوونځي ابتدایه دوره له لومړني ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې پیلوي. په دوی کې تر ټولو جالبه یې دا ده چې په لومړنیو کلونو کې د ښوونځي هیڅ ډول ازموینه زده کوونکو نه اخیستل کیږي او په دې توګه ماشومان د ازموینو له فشار خوندي ساتي او هغوی په کوچنیو ارزیابیو او تشویقي پروګرامونو درسونو ته لا زیات هڅول کیږي. خو له دریم ټولګي وروسته په تدریجي ډول له زده کوونکو د ازموینو بهیر هم پیلیږي تر دې پورې چې شپږم ټولګي ته ورسیږي. د شپږم ټولګي په پای ته رسولو سره زده کوونکي تر ټولو سرنوشت سازې او مهمې ازموینو ته رسیږي. دا ازموینه یوازې د یو ښوونځي پورې منحصره نه بلکې په ټول ملت پورې منحصره ده. دا ازموینه د PSLE ازموینه ده. د همدې ازموینې له طریقه د سنګاپوریانو د راتلونکي ژوند مسیر ټاکل کیږي. هغه زده کوونکي چې تر ټولو زیات لایق او با استعداده وي پرمختللو او عالي زده کړو ته معرفي کیږي. خو هغه زده کوونکي چې استعداد یې کمزوری وي هغوی تخنیکي برخو کې زده کړو ته معرفي کیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې دغه سیستم یو څه انعطاف پذیره شوی دی، یعنې زده کوونکي کولی شي چې د خپلې خوښې او د استعداد سره سم مضامینو کې په لوړې درجې انتخاب سره هغه په راتلونکو کلونو کې هم تعقیب کړلی شي. د سنګاپور د پیاوړي تعلیمي نظام تر ټولو بل لوی راز د دوی بهترین او با استعداده ښوونکي دي. دلته هر څوک ښوونکی کیدای نشي بلکې یوازې هغه څوک ښوونکی کیدلی شي چې د پوهنتون د 10 سلنه غوره زده کوونکو په کټګورۍ کې شامل شوي وي. دغه ښوونکي مخکې له دې چې ښوونځي ته معرفي شي باید د NIE په نوم د ملي انسټیټیوټ څخه فارغ شي. په دې انسټیټیوټ کې دوی له سختو او مهمو روزنو تیریږي. په دې هیواد کې د ښوونکو معاشونه هم د پام وړ کچې سره لوړ دي. دلته ښوونکي د ډاکټرانو او انجینرانو په څیر لوړ معاشونه لري. د دې هیواد د زده کړې او تعلیم تر ټولو بل ځانګړی اړخ د سکلز فیوچر په نوم پروګرام دی. د دې پروګرام له مخې د دې هیواد د لوړ عمر لرونکي اشخاص هم کولی شي چې خپلو زده کړو او مهارتونو لوړولو ته ادامه ورکړي او حکومت هم د دې ډول خلکو د مهارتونو د لوړولو او زده کړې ترلاسه کولو لپاره مالی مرسته کوي.
او د دې هیواد د زده کړو د بل ټولو مهم اړخ چې مخکې هم ورته اشاره وشوه د تخنیکي زده کړو پروګرام دی. د پی اس ال ازموینې وروسته هغه زده کوونکي چې استعداد یې د نورو با استعداده زده کوونکو په نسبت کمزوری وي تخنیکي زده کړو ته معرفي کیږي. هغه زده کوونکي چې د دې پروګرام څخه فارغ شي د تیارو له میخانیک نیولې تر هوټلدارۍ پورې مختلفې دندې ترلاسه کوي او په دې توګه د دې هیواد هیڅ وګړی بیکاره نه پاتې کیږي ان که ذهن څخه کمزوری هم وي. همدا لامل دی چې سنګاپور د نړۍ د هغه هیوادونو په لیست کې هم دی چې د بیکارۍ تر ټولو ټیټه کچه لري او ډیر لږ خلک یې بیکاره دي. سنګاپور هغه هیواد چې د خپل تعلیم له برکته تر ټولو خوشحاله او سوکاله خلک لري. د دې هیواد تاریخ او د دې هیواد تعلیمي سیستم د نورو هغو هیوادونو لپاره هم یو لوی الهام دی چې وروسته پاتې دي او د تعلیم کچه پکې خورا ټیټه ده.